دومره طاقتوره وظیفه ده چې یو سړی د دې وظیفې په برکت سره بادشاه جوړ شوی دی. نو په دې وظیفه باندې زما 100% یقین دی چې کله دا وظیفه تاسو شروع کړئ نو تاسو به د رزق په حوالې سره چرته هم چاته محتاجېږئ نه. او د دې وظیفې زما له طرفه تاسو ټولو مسلمانانو ته اجازت دی، خو چې کله تاسو په وظیفه باندې ځان پوهه کړئ، ځکه چې ځان هم په وظیفه باندې پوهه کړی نه وي نو هغه وظیفه باندې به تاسو ته ثواب میلاویږي، اثر به نه کوي. خصوصا هغه کسانو ته زما اجازت دی چې دا ویډیو ورسره د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کی، زما طرفه ورته خصوصي اجازت هم میلاو شي او ستاسو دپاره به دا صدقه جاریه هم وګرځولی شي. نو د هر فرض مانځه نه وروسته چې کله تاسو فرض مونځ وکئ، سنت هم وکئ، نو ښه خبرداره چې په ځای باندې به کښېنئ او صرف یو ځل به درود شریف ووایئ چې کم درود شریف تاسو ته اسانو صلی الله علیه وسلم، دا هم کافي دی. او بیا به لإیلاف قریش دا صورت شروع کوي، نو دا به وکرته ووایئ. او کله چې تاسو په دې صورت کې الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ته ورسیږئ نو که ستا د رزق مسله وه دا به ذهن کې الله ته پیش کړي چې یا الله ته د سوره قریش په برکت سره زما د رزق مسلې حل کړي. ستا هم د رزق محتاجي ختمولی شي، خو چې کله تا دا عمل شروع کړلو او مسلسل دی شروع کړلو نو په دې پیغام باندې په خپله هم عمل وکئ او د ثواب په نیت مخکې خامخا شیر کوئ، ځکه چې د دین خبره شیر کول یې اسان دی لیکن ثواب په بې انتها میلاویږي. څومره ثواب چې په دې وظیفه باندې چې عمل وکړلو هغه ته میلاویږي، هغومره ثواب هغه چا ته میلېږي چې دا ویډیو هغه ته شیر کړی وي. نو دا ویډیو سره د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کوي.